راځئ چې درې ښایسته جملې په ګډه سره زده کړو. دوستانو موږ اکثره چاته وایو مطلب خبرې ته راشه، مطلب خبره کوه، ټوله یوه معنا ورکوي. داسې وایي کوم سم پونکت، کوم سم پونکت، مطلب خبرې ته راشه. او یو بله جمله هم شته وایي زه پر تا باور لرم، زه پر تا باور لرم. په الماني ژبه داسې وایي ich glaube an dich، ich glaube an dich، زه پر تا باور لرم. آخري جمله هم زه کوو وایي ته ډېر وخت ضایع کوې، ته ډېر وخت ضایع کوې. بیا په الماني ژبه دا جمله داسې وایي du verschwendest zu viel Zeit، du verschwendest zu viel Zeit، ته ډېر وخت ضایع کوې. دوستانو زما په یوټیوب کې هم تقریبا 3000 څخه زیاته ویډیوګانې دي، زیاتې ویډیوګانې دي. که غواړئ الماني ژبې خبرې زده کړئ، کلمات او اصطلاحات زده کړئ په کم وخت کې، نو زه مطمئن یم ستاسو به ډېر څه په کم وخت کې زده شي. د یوټیوب نوم مې ده ناصح احمدزی، لاندې مې درته نوم لیکلی، یوټیوب ته ورتلی شئ. دوه مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ پښتو کې وایو زه غواړم شکایت وکړم، دا شکایت ته په الماني ژبه څه شوی راځئ چې زده کړو. وایي زه غواړم شکایت وکړم، داسې وایو ich möchte mich beschweren، beschweren وایي شکایت ته. که وایو زه چاته شکایت وکړم، چاته شکایت وکړم، بیا داسې وایو په الماني ژبه bei wem soll ich mich beschweren، bei wem soll ich mich beschweren، زه باید چاته شکایت وکړم. مثلا موږ ورته وایو د مثال په توګه zum Beispiel، یعنی مثال وایم شکایت پولیس ته وکړه، شکایت پولیس ته وکړه. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ چاته وایو ما مه په عذابوه یا ما مه تنګوه، په الماني ژبه داسې وایي stören Sie mich nicht، ما مه په عذابوه، مه تنګوه، مزاحمت راته مه کوه، ټوله یوه معنا ورکوي stören Sie mich nicht. او که موږ وایو زه هیڅ اعتراض نه لرم، زه هیڅ اعتراض نه لرم، په الماني ژبه داسې وایو ich habe keine Einwände، ich habe keine Einwände، زه هیڅ اعتراض نه لرم. دوستانو دغه جمله چې اوس وایم دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ په الماني ژبه څنګه وایو. هغه له خپل عادت څخه مجبوره ده، هغه له خپل عادت څخه مجبوره ده. په الماني ژبه څنګه وایو کمنټ کې ولیکئ. دوستانو ډېرې مهمې ویډیوګانې تاسو ته جوړوم. دا مهمه ویډیو ده جاکټ اغوستل. موږ اکثره جاکټ اغوندو، کورتۍ اغوندو، کوټونه اغوندو، نو وایي جاکټ اغوستل په الماني ژبه داسې وایي die Jacke anziehen، die Jacke anziehen، جاکټ اغوستل. وایي زه جاکټ اغوندم، زه جاکټ اغوندم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich ziehe die Jacke an، ich ziehe die Jacke an، زه جاکټ اغوندم. ډېرې مهمې اصطلاحات او جملې دي دوستانو، مه ورنه تېرېږئ، ګورئ ویډیو او ځان پرې پوه کړئ. که موږ چېرته وایو زه جاکټ نه اغوندم، زه جاکټ نه اغوندم، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. تېره شوې زمانه کې ما هم درته په تېره ویډیو کې ښایسته جملې جوړې کړي، د هغه هم وګورئ او دا هم ځان پرې پوه کړئ. دوستانو په تېره ویډیو کې ما جاکټ ځوړندول درته ښودلي وو چې جاکټ ځوړندول ته چې وایي څنګه وایو زه جاکټ ځوړندوم. په دې ویډیو کې وایو زه جاکټ راښکته کوم، جاکټ راښکته کول یعنې ځوړندوي، موږ یې راښکته کوو، راخلو یې. په الماني ژبه داسې وایو die Jacke abnehmen، مطلب جاکټ راښکته کول. وایي زه جاکټ راښکته کوم یعنې ځوړند وي او زه راخلو یې، راښکته کوو یې، زه جاکټ راښکته کوم، په الماني ژبه داسې وایو ich nehme die Jacke ab، ich nehme die Jacke ab، زه جاکټ راښکته کوم. دوستانو که موږ وایو دا جاکټ د چا ده،
دا جاکټ د چا ده په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې په یو مهمه جملو باندې درته ویډیو جوړه کړم دوستانو. زده کړئ موږ اکثره جاکټ کورتۍ او دا کالي ځوړندوو. مثال په توګه جاکټ ځوړندول یعنی کورتۍ ځوړندول په الماني ژبه داسې وایي دی یکه aufhängen. د مثال پکې جوړوم وایم ما جاکټ ځوړند که، وایم ما جاکټ یعنی کورتۍ ځوړنده کړه یا ما جاکټ ځوړند که، داسې وایو په الماني ژبه باندې. ich hänge die Jacke auf. Ich hänge die Jacke auf. ما جاکټ ځوړند که. دوستانو که موږ چاته وایو ملګرو ته جاکټ یعنی کورتۍ راښکته کړه، جاکټ راښکته کړه مطلب مې ځوړنده وه، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو موږ چې کله وایو چې دا پلانکی شی د چا ده، دا تعلق چا پورې لري، دې ته وایي په الماني ژبه کې زه تاسو ته جملې جوړوم او وایي د مثال په توګه دا مڼه د چا ده، دا مڼه د چا ده، په الماني ژبه داسې وایي wem gehört dieser Apfel. gehört وایي مطلب تعلق لري، یو چا پورې یو شی تعلق لري. وایي دا مڼه د چا ده یا چا پورې تعلق لري. که زه وایم دا مڼه زما ده یا دا زما مڼه ده نو بیا په الماني ژبه داسې وایو das ist meine Apfel. دا زما مڼه ده. که موږ وایو او دا کیله د چا ده، او دا کیله د چا ده، نو بیا دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. تاسو ته ما پاس وویلې چې یو چا پورې څه تعلق لري نو څنګه وایو، کولی شئ دا جمله په کمنټ کې ولیکئ. زه بیا هم درته په آخر کې صحیح جواب په کمنټ کې لیکم. کله چې موږ په پښتو کې چاته وایو ته ډېر بېادبه بدتمیزه یې، په الماني ژبه داسې وایي du bist sehr unhöflich. du bist sehr unhöflich. ډېر بېادبه بدتمیزه یې. که بیا ورته وایي یو څه آداب زده کړه، اخلاق زده کړه، سلیقه زده کړه، په الماني ژبه داسې وایي lerne ein paar Manieren. lerne ein paar Manieren. یو څه آداب زده کړه. او یو جمله ده سخته جمله ده، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. که صحیح نه وي زه بیا په کمنټ کې ورته صحیح لیکم. وایي د مشرانو قدر کول زده کړه. د مشرانو قدر ریسپیکټ یعنی ادب کول زده کړه. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. das verb haben. haben وایي لرلو ته. په اوسنۍ زمانه کې درته استفاده کومه وایي زه لرم ich habe. په پرفیکټ کې وایو ما درلود، بیا داسې وایي ich habe gehabt. ما درلود. که په روانه زمانه کې وایو په مستقبل کې زه به ولرم، په الماني ژبه کې داسې وایو ich werde haben. زه به ولرم. د مثال په توګه لاندې جمله تاسو ته لیکم، تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې څنګه ویل کېږي په الماني ژبه په تېره شوې زمانه یعنې پرفیکټ زمانه کې. زه وایم ما ډېر ملګري درلوده. ما ډېر ملګري درلوده مطلب اوس ملګري نشته ده، ټول مې درلودل او هر څه ختم شوي دي. نو دا جمله په الماني ژبه کې څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. وایو ما ټوله شپه خوب نشو کولی. اکثر دوستان د شپې مشکلات لري، خوب نشي کولی. په الماني ژبه داسې وایي ich konnte nicht durchschlafen. وایي ما ټوله شپه خوب نشو کولی. بیا وایو سهار وختي ویده شوم یا سهار وختي خوبه وړی یم، خوب راته. په الماني ژبه داسې وایي morgen früh bin ich eingeschlafen. morgen früh bin ich eingeschlafen. سهار